تر ما را رسېدو خو هېڅ کمال ورسره نه و تر ما را رسېدو خو هېڅ کمال ورسره نه و محدود و لا محدود خوب و خیال ورسره نه و او د هغې پیرنګۍ حسن منمه چې حسین و د خړې پښتنې په شان جمال ورسره د سر په بدله غواړي خو سر هم ساتي ګټه مني خو د تاوان اکثر ځان هم ساتي او د دې سړي د پیغمبر په لباس مه تېروځه په خوله کې ژبه لققن ترخه کې خنجر هم ساتي او دا د ځان قدر زیاتوي عمر دراز مروته دا چې انکار هم نه کړي او ځان مرور هم ساتي سلامونه واخلم ملګرو نور شغرزی ما امید لرم چې ښه به او د ژوند په خوشحالو کې به څنګه چې تاسو پته را زما هماغه کوشش دی چې د پښتو په ژبې مین او هماغه لیکولن مخته راولم چې د کیمرې سترګې پناه دي زما نننی میلمه حیران مداخل صاحب ستا په خلالی وایم ډېره زیاته مننه نور چغرزي صاحب ستاسو د لیدونکو یو جهان مننه آباد اوسي د ټول نه اول خدا خبره ده چې د پښتو دپاره مختلف خلک کارونه کوي که هغه شاعران دي که هغه زموږ نور چې کوم لیکوالان دي هغه دي نو بیا د ټول نه دغه غټه خبره دا ده چې پښتو ویل خو هر چاله ورځي خو پښتو لوستل یا لیکل هر چاله نه ورځي نو پکار ده چې موږ خپل ماشومانو ته په کور کې داسې لاول خو په خپله زده کړو ځکه چې ډېر کم خلک داسې دی په تعداد کې چې هغو له پوښتل لیکل او لوستل وله ورځي نو د ټول اول خو دا خبره چې موږ په خپله لیکل زده کړو دغه ښه څه وکړو چې لیکل زده کړو بیا خپل ماشومانو ته هم دغې تربیت ورکوو ځکه چې دا موږ باندې فرض څو شعرونه چې دا زړه که په سینه کې مې ملال نه و سړیه دا ژوند به و خو ژوند کې به جمال نه و سړیه د ښکلې که په غونډه زه نه خال نه و سړیه حیران بچرې هم داسې به د حال نه و سړیه او دغه یو شعر دغه لوستونکو ته او تاسو ته ډالۍ چې راټول مې ښایستونه د څلور کونجه دنیا کړو زما د خړ پښتون پکې مثال نه و سړیه مننه او غزل دی چې نیزه ټوپک کارتوس غشی کمان ساته هلکه لا جنگ دی لا د جنگ ساز و سامان ساته هلکه مننه نیزه ټوپک کارتوس غشی کمان ساته هلکه لا جنگ دی لا د جنگ ساز و سامان ساته هلکه په شونډو کې ټپه د یو قربان ساته هلکه په غېږه کې رباب د ادم خان ساته هلکه په شونډو کې ټپه د یو قربان ساته هلکه په غېږه کې رباب د ادم خان ساته هلکه او په مینه محبت باندې ایمان ساته هلکه په مینه محبت باندې ایمان ساته هلکه د وخت هر یو گزار ته زړه سندان ساته هلکه مننه او ویل یې چې د ښار د مداریانو علاج څه دی ویل یې چې د ښار د مداریانو علاج څه دی ویل مې دوی همداسې په لړزان ساته ډېر زیاته مننه ویل یې چې د ښار د مداریانو علاج څه دی ویل مې دوی همداسې په لړزان ساته هلکه قلم کتاب ساته دا دي د ژوند ضرورتونه قلم کتاب ساته دا دي د ژوند ضرورتونه قلم کتاب ساته دا دي د ژوند ضرورتونه ټوپک هم په حجره کې اویزان ساته هلکه ډېره زیاته مننه او دا دشتې به زرخیزې کړې دا ونې ثمربارې دا دشتې به زرخیزې کړې دا ونې ثمربارې قدم دې د سپرلي په تال روان ساته هلکه مننه او جنۍ د رواجونو سزا نه پرېږدي اظهار ته جنۍ د رواجونو سزا نه پرېږدي جنۍ د رواجونو سزا نه پرېږدي اظهار ته ارمان دې په کپس کې بندیوان ساته هلکه مننه او د نن دور یاران چې دې له شپې نه بهر شوي سکندر صاحب د نن دور یاران چې د لشمیره بهر شوي و ځان سره لستوڼو کې ماران مننه د دې دور یاران چې د لشمیره بهر شوي و ځان سره لستوڼو کې ماران ساته هلکه او د ژوند د ښکلا رنګ پاشي حیرانه ګلابونه همدغسې خواږه خواږه یاران ساته هلکه بل یو غزل به در سره هم شریک کړم چې تر ما را رسېدو خو هېڅ کمال ورسره نه و تر ما را رسېدو خو هېڅ کمال ورسره نه و محدود و لا محدود خوب و خیال ورسره نه و او د هغې پیرنګۍ حسن منمه چې حسین و د خړې پښتنې په شان جمال ورسره مننه د هغې پیرنګۍ حسن منمه چې حسین و د خړې پښتنې په شان جمال ورسره نه و او په هغه تصویر څنګه د پیسو باران کېده په هغه تصویر څنګه د پیسو باران کېدو چې زلفې بربنډې وي او شال ورسره نه مننه ډېره مننه په هغه تصویر څنګه د پیسو باران کېده
چې زلفې بربنډې وي او شال ور سره نه و. د دې کاروان دا ټولې نښې دي د قیامت، د دې کاروان دا ټولې نښې دي د قیامت. ظهور بس د مهدي او د دجال ور سره نه و. مننه. د دې کاروان دا ټولې نښې دي د قیامت. لښکر و خو جواب د دغې سوال ور سره نه و. مننه. او هغه د پلار نیکه کیسو ته ناست و ښه ډاډه، هېڅ فکر د تباه شو د زوال ور سره نه و. مننه. او د کومې زاویې نه یې د حسن جاج راواخلم، حیران وم چې هېڅ قسمه مثال ور سره نه و. را پرزو دې کړه خبرې خرابېږم، را پرزو دې کړه خبرې خرابېږم، را په خلا شه مرورې خرابېږم. را پرزو دې کړه خبرې خرابېږم، را په خلا شه مرورې خرابېږم. درد مې سړي کړه پرهار مې لا تازه دی، ګوتې مه راوړه دلبرې خرابېږم. درد مې سړي کړه پرهار مې لا تازه دی، ګوتې مه راوړه دلبرې خرابېږم. او د زړګي د ویرانۍ تارونه چیړې، د کرن لالا سندرې خرابېږم. مننه. د زړګي د ویرانۍ تارونه چیړې، د کرن لالا سندرې خرابېږم. او زندګي مې بس په خوله کې د نیولې، زور را نه کړې زورورې خرابېږم. مننه. او زه د ځمکې پیداوار په ځمکه خوښ یم، زه د ځمکې پیداوار په ځمکه خوښ یم. خدایه را نه کړې وزرې خرابېږم. او ستا د زلفو په هوا کې تحلیل شوې، خوشبويي باندې د لرې خرابېږم. مننه. ستا د زلفو په هوا کې تحلیل شوې، خوشبويي باندې د لرې خرابېږم. او زه څه خپلې تنهایۍ یم حیران کړی، څه ستا غم کوي لښکرې خرابېږم. له تا نه به لا څنګه وي زندګي ګلابو، خو ما به وخوري دغه توره تنهایي ګلابو. او زه د خدای په در کې تل کوم زاري ګلابو، ژوند امتحان دی ښه او بد پکې راځي ګلابو. د خپل ارمان په سلې ناستې ویر کوي ګلابو، په وخت قدر ستا ونه کړو دی سړي ګلابو. او ښار کې د درد دکاندارانو نور څه نه خرڅول، ښار کې د درد دکاندارانو نور څه نه خرڅول. تاله د چا نه مې راوړې وې بنګړي ګلابو. مننه. ښار کې د درد دکاندارانو نور څه نه خرڅول، تاله د چا نه مې راوړې وې بنګړي ګلابو. او مړې دا مه وایه چې ژوند به بې له تا هم تیر شي، مړې په تا پسې خو سا زما وځي ګلابو. مننه. او د جنګ میدان کې مې هېڅ ویره له مرګینه نه وه، ستا لوپټه مې وتړلې په تندي ګلابو. او په پورې غر کې د رواج په تار تړلې زلمي، په پورې غر کې د رواج په تار تړلې زلمي. د دې چینار په شانتې سوي وځواني ګلابو. او مقطع ده چې نور د حیران په ژوند کې څه دي خو بس ته یې که نه، نور د حیران په ژوند کې څه دي خو بس ته یې که نه. او مداخل پرتا د کړي شاعري ګلابو. ډېره زیاته مننه نور چغرزی صاحب، ستاسو د مینوالو یو جهان مننه. او په تیره د ملګري سکندر ارماني صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه قیمتي وخت یې موږ له هم راکړو، راغی را سره کېناستو. ډېره زیاته مننه.